عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې کله راته خپل مرګ را یاد شي نو د ژوند مزه مې ورکه شي او د مرګ نه پس مې چې کله د قبر په تورو خاورو کې ورټومبي نو اوس مې ځان ولې د دنیا په مزو کې ځان لګیا کړی دی او مرګ مې هېر کړی دی. هغه فرمایي وی چې په زړه مې تور لحد شي د خپل خاک، بې مزه شي هم مې خوب هم مې خوراک او وی تن سپیره په خاورو ډکه خوله بهتر یم چې آخر مې دا خوراک دی دا پوشاک او وی تن او ځای او جامه هله پاک په کار ده چې ړومبی شي د چا زړه له غیره پاک او سړی بویه چې بیرون درون یې یو وي نه هغه چې بیرون زر وي درون لاک او وی څه چې کاندي واړه خدای دی نور څه نشته رحمان څه دی څه یې واک څه یې ادراک.